رئیس محترم پیژندون ریاست کې کوم ډول خلک کار کوي؟ ټول د تیرې ادارې کارکوونکي دي او که نوي هم جذب شوي دي؟ د کورنیو چارو وزارت د پیژندون ریاست په چوکاټ کې په اداري بخشونو کې زمونږ نوي مجاهدین هم جلب شوي دي. هغه خلک په دې کې کار کوي چې هغوی کاري تجربه ولري او هغوی په اداري بخش کې معلومات ولري او جهادي سوابق ولري او تقریبا د پخوانی افسران او ساتنمنان زمونږ سره هم په ریاست پیژندون په اداري بخش کې تقریبا د 128 کسانو ساتنمن او افسر زمونږ سره سوا د ملکیانو نه زمونږ سره په اداري بخشونو کې هغه کارونه کوي او موږ هغه خلق په ریاست پیژندون کې جلب کوو چې هغوی یو خو جهادي سوابق ولري او بل کاري تجربه ولري په سوقي اداره یا په چلشت اداره باندې پوهیږي او بل چې دا چې شریعت او دین د اسلام او وطن او ملت او امارت اسلامي ته متعهد وي، نو دا خلک په دې کار کولی شي. یعنې دا کسان د تاسو سره په پیژندون ریاست کې کار کوي. که چېرته مثلا یو څوک غواړي نظامي بس کې وټاکل شي، یعنې نظامي تعین بستی کې، تاسو کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ نو د پیژندون لوی ریاست په اصولو او په مقرراتو کې په اعتبار د تقرري هغه یو څه معیارونه چې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د طرف نه وضع شوي دي، نو هغه اصول موږ د همیش دپاره په تقرري کې د یو منصوب په مقرري کې موږ په پام کې نیسو. یو په هغې کې اول جهادي سوابق دي. جهادي سوابق یوازې او جهادي سوابق ته معتبر نه دي، بلکې په هغې سره به د تصفیه فورم هم وي او جهادي تایید به هم ولري. او دوم د تحصیل کچه، د تحصیل کچه په امني بخش کې دا ډیره زیاته مهمه ده او همدارنګه سوقي اداره او کافی تجربه او دغه فرم کدري او د هغه مربوطه ادارې نه پیشنهاد، دغه معیارونه موږ په نظر کې نیسو. د دغه معیارونو په اساس باندې یو شخص کولی شي چې په قواو د پولیسو کې جذب شي او مصدر د خدمت وګرځي. رئیس محترم، هغه مجاهدین چې د کورنیو چارو وزارت په قدمو کې په دندو بوخت دي، څومره یې تعدیل رتبه شوي دي او که دي نو د دوی په تعدیل رتبه کولو کې کوم معیارونه مثلا باید په نظر کې ونیول شي؟ تاسو کوم معیارونه په پام کې لرئ؟ د ابتدا د فتح نه تر اوسه پورې چې کله فتح راغلی ده د افغانستان اسلامي امارت پیروزي درشل ته رسېدلی، تر دغه وخته پورې ډېر مجاهدین هغه د پولیسو د قواو لیکو ته جلب شوي دي، تقریبا 15,000 یا شاوخوا ته، هغه د افسرۍ او ساتنمنۍ په بخش کې، بلکې د ساتونکو په بخش کې بیا ډېر زیات دي. دا د افسرۍ او ساتنمنۍ په بخش کې تقریبا 15,000 شاوخوا ته مجاهدین چې هغه جلب شوي دي. تر اوسه پورې د دوی د تعدیل رتبې دپاره یا د تثبیت رتبې دپاره، تعدیل رتبه خو هغې ته ویل کېږي چې مثلا یو شخص هغه رتبه ولري او بیا د هغې نه وروسته ادوار د خدمت هغه طی کړي، د ادوار د خدمت نه وروسته بیا هغه یوه رتبه ارتقا کړي. او تثبیت رتبه هغه یوازې د مجاهدینو دپاره ده چې هغه مجاهدین چې هغوی په قواو د پولیسو کې کار کوي د هغو دپاره تر اوسه پورې هغوی تثبیت رتبه شوي نه دي، بلکې د امیرالمؤمنین صاحب د هدایاتو په اساس باندې او د فرمان او د حکم په اساس باندې چې د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارت او همدارنګه د استخباراتو لوی ریاست ته دا حکم شوی و چې تاسو په ګډه باندې یو طرز العمل جوړ کړئ د تثبیت رتبې د مجاهدینو په خاطر دپاره. د هغې کمیسیون کې زه پخپله هم وم په مشرۍ د منصور صاحب باندې، نو هغه کړنلاره د تثبیت رتبې دپاره هغه انتها ته رسېدلی، د هغې تخریج هم شوی ده او جناب امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله ته استول شوې ده چې کله هغه کړنلاره راشي د هغې په رڼا کې چې کوم معیارونه هغه موږ ورته ټاکلي دي، لکه یو د هغې معیارونه جهادي سوابق دي تثبیت رتبې دپاره، ځکه جهادي سوابق دا په ادوارو د خدمت کې راځي. لکه څنګه چې یو منصوب عملا په یو اداره کې کار کوي او هغه اداره کې د دوی ادوار د خدمت د ترفیع دپاره هغه حسابیږي، همدارنګه د دوی جهادي سوابق هغه په ادوارو د خدمت کې راځي. خو جهادي سوابق هغه سوابق چې هغه تایید شوي سوابق وي، نو هغه سوابق یو خو دا ده چې جهادي سوابق به ولري، دوم دا چې سوق اداره به چلولی شي، دریم دا چې کافي تجربه به لري، او څلورم دا چې د دوی تحصیلي کچې ته به کتلی شي. دا تحصیلي کچه څه که دیني وي څه که عصري وي، ځکه دیني هغه په عصري باندې هلته معادل کېږي،
لکه مثلا زمونږ او تاسو دوره حدیث هغه معادل د لیسانس ده، همدارنګه تخصص او افتاء معادل د ماسترۍ ده. مثلا داسې په دغه کچه باندې چې دوی علمي کچه څوک عصري علوم لري د هغه عصري علوم حسابېږي په علم کې، او که چا دیني علوم هغه ورته حسابېږي. نو دغه څو معیارونه چې دي دا هغه اساسي معیارات دي چې دا ورته په نظر کې نیول شوي دي. هغې ته په کتو باندې دوی دغه جهادي سوابق او دغه معیارات ته په کتو هغه په ترفیع او تقاعد دواړو کې حسابېږي.